مخکې له دې چې ویډیو ته لاړ شو له تاسو څخه هیله کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې د فیسبوک پیجونه او لایفونه همیشه رپورټ کیږي نو د سبسکرایب کولو لپاره به لومړی راشئ دا سره بټنه سبسکرایب به کلیک کړئ له هغه وروسته به د بیل نشان کلیک کړئ یا د زنګ نشان بیا به آل یا ټول انتخاب کړئ نو له دې سره به زموږ د ویډیوګانو نشریدو سره به تاسو ته خبروای درشي جزاک الله خیر خبره چې د امریکایانو انخلال د منګه موضوع د هند تړون په اساس امریکایان له افغانستان څخه په وتو دي الحمدلله دا د افغانانو بریا ده د اسلامي امارت بریا ده بس موږ تاسو د ټولو د زړه ارمان چې افغانستان له اشغال نه خلاص شي نو کوشش وکړئ محترم ملګرو زه لایو خپرونې لینک اچوم او لایو بم تاسو کوشش وکړئ چې راسره شیر یې کړئ نو لینک مې درته واچوم ملګرو تاسو کولی شئ چې لایو خپرونې ته راشئ د نن موضوع مو ده د دوحې د تړون په اساس امریکایان له افغانستان نه په وتو دي الحمدلله د دوی تر ټولو ستر بیس لوګر کې د لوګر په مرکز کې د خدر په سیمه کې هغه بیس ده چې 8 کیلومتر په اوږدوالی او 3 کیلومتره بار باندې و دلته 2006 کې د دې بیس تاسیس وسو په 2021 کال کې الحمدلله د دې بیس دروازې د اشغالګرو په مخ وتړل شولې دا هغه بیس چې دوی د 2 لکه اشغالګرو قواو دپاره پکې تاسیسات جوړ کړي وو دې بیس ډېر پرمختللي وسایل درلوده د ځمکې لاندې غټې خونې درلودې هوایي میدانونه یې درلودل دا د 2 لکه اشغالګرو قواو دپاره دا بیس جوړ شوی د دې اوږدوالي او بر طول او عرض ته چې وګورئ او د مځکې لاندې چې څومره کار شوی د هغه ته وګورئ دا چې کله اشغالګرو ورته اسلامي امارت واکمن شو بیا به د دې بیسونو هغه ځانګړتیاوې موږ تاسو ووایو دا هغه یو له هغه بیسونو نو چې هر وخت به په دې کې له 4 نه تر 8 بالونه د څار لپاره اوچتېدل د سیمې خلک له دې بیس نه ډېر په تنګ د لوګر اتلو مجاهدینو شاه زلمیانو هېڅکله دا بیس په ارام نه ده پرېښی چې دلته د اشغالګر په ارامه خوب کې په دې بیس په لمنځه وړلو کې ډېر مجاهدینو خپلې ککرۍ تر خاورو لاندې کړې نښتر ځوانۍ خاورې شوې په دې بیس باندې فدایي غټ موټر بمونه شوي دي د دې بیس د محوه کولو دپاره څومره چې د اسلامي امارت د غازیانو او اتلانو د لوګر د مجاهدینو وس کې ده هومره د بیس ته نقصان رسولی ده دا چې نن لویه بریا ده پرون لویه بریا وه د بیس انخلاو شو دا د لوګر د مجاهد ولس دپاره یو زیری بولم د دوی لپاره کامیابي بولم د اسلامي امارت کامیابي ډیپلوماسي بولم چې الحمدلله د هغه په نتیجه کې اشغالګر قوتونه د افغانستان په وتو دي دوی ځي د دې بیس نه تقریبا 3 میاشتې کېږي چې دوی خپل وسایل ټانګونه نظامي وسایل هر څه په نقل کوو 3 میاشتې 4 میاشتونه په دې باندې کار روان زمیني او هوایي د دې انخلا روان بالاخره رسمي توګه امریکا خپله ماته ومنه او د دې بیس دروازې د اشغالګرو لپاره بندې شولې انشاءالله العزیز امید ده چې غلامان هم حقایق درک کړي سهار چې راجګېږو د بیس ټول غلامان مزدوران چې د امریکانو غلامي کړي د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت د مجاهدینو او اتلانو سره یو ځای شي لایو خپرونې ته د راتلو دپاره تاسو کولی شئ چې د لینک له لارې لینک ووهئ او راشئ لایو خپرونې کې بحث وکړئ سوال لرئ څه سوال مو هغه وکړئ عقاب افغان الحنفي که چېرته د موږ غږ اوري نور ملګري غږ اوري هغوی کولی شي چې لایو خپرونې ته راشي محترمو لایو خپرونه سره شیر کړئ انشاءالله د اشغال د پای شیبې ډېرې رانږدې شوي دي امریکا یو شي ته مو بل توجه راوړم د کابل د ګوډاګۍ ادارې د ګوډاګۍ او مزدور ادارې هغه وروستی امید چې له جو بایډن نه یې درلوده د افغانستان له خزانې نه په میلیونونو ډالر د کمپاین دپاره ورکړی و د هغه نوی د امنیت شورا نوی ټاکل شوی رئیس هغه پرون اعلان وکړ چې امریکا د نوی حکومت د دوحې تړون ته ژمن ده دا چې له هېواد نه د ځینو سیاسونو د ځینو غلامانو د ځینو وزیرانو تېښته روانه ده نو دغه د دغه وروستی امید چې د دوی په اوبو باندې لاهو سو دا د دې نتیجه ده چې د جو بایډن د ملي امنیت سلاکار اعلان کوي چې موږ هم د دوحې تړون ته ژمن یاستو نو دا د امریکانو مجبوري ده ځکه د دې خاورې واکمنان موږ یو د دې خاورې ساتونکي موږ یو
د دې وطن اصلي بچیان د اسلامي امارت زعما مشران د اسلامي امارت اتلان په سنګر کې ناست غازیان دا اصلي بچیان د دې هېواد دي. ځینې ملګرو له اروپایي هېوادونو نه موږ ته پیغامونه پرېښي دي، ځینو د نوم نه ښودلو په شرط موږ سره ځینې ارمانونه شریک کړي دي چې دا د اسلامي امارت مشرانو ته ورسوئ. دا یو امانت ده د هغه خلکو. یو ډاکټر صاحب د جرمني په هېواد کې ده، د کونړ ولایت ده. نور نه غواړم چې د هغه په باره کې وضاحت ورکړم. د هغه د کورنۍ لخوا نه یو پیغام موږ ته راکول شوی چې دا د اسلامي امارت مشرانو ته ورسوئ، د سنګر اتلانو او غازیانو ته یې ورسوئ. نو زه غیر له دې چې د لایف خپرونې له لارې هغوی باندې غږ وکړم، بله کومه لار موږ نه لرو. موږ به هغوی د دغه لایف خپرونو له لارې د افغانانو غږ ته متوجه کوو، د هغوی ارمانونو ته به یې متوجه کوو. هغوی ته به وایو چې دغه افغانانو په تاسو غږ کړی، دغه ارمان ده. نو هغه ملګري دې متوجه اوسي، د هغوی پیغام انشاءالله زه مشرانو ته وسوایم. او وروسته یا لایف په منځ کې چې هر وخت د دوو هېوادوالو ښه ملګرو تاسو راخلم. زه سل هغه د لایف خپرونې دپاره خپل مېلمه دا راواخلو بیا انشاءالله تاسو هم راخلو، سلسله د خبرو شروع کوو. نو تاسو لایف خپرونه سره شیر کړئ. زموږ پیج نوی ده بیخي او د اورېدلی نو زه به لایف خپرونه زه په خپله ټولو ګروپونو کې شیر کړم. بس یو غوغا ده په رسنیو کې چې هله طالبان افغان وژنه کوي. کوم افغان وژنه؟ غلام وژنه. افغان وژنه خو تاسو کوله چې امریکایانو ته ویل غټ غټ بمونه راواچوئ. افغان وژنه خو تاسو کوله چې دا هېواد مو امریکایانو ته وسپاره. په کومو سترګو تاسو ځئ له طالبانو سره خبرې کوئ چې د امریکایانو بیخ او بنیاد د اسلامي امارت اتلانو وویسته. امریکایان دې ته مجبوره کړل چې له افغانستان نه ووځي. تا ټټو غلام او مزدور خو تر وروستۍ سلګۍ پورې د امریکایانو غلامي او مزدوري وکړه. امریکایانو ته د اشغال زمینه برابره کړه. د هغوی دپاره د نیویارک د ساتلو دپاره د په افغانستان کې قرباني ورکوله. دا خبره کوي چې د افغانستان زعامت مونږ یو. پاپ صاحب چې د امریکایانو نه امید وخته بیا وایي چې امید او توکل په خدا. هغه وخت امید او توکل په خدا ولې نه کوه چې شین سترګې امریکایان د کور تر مخې ګرځېدل، مسله ګرځېده د تا په پغمان کې د افغانستان بچي وژل. هغه څوک یې وژل چې امریکایانو ته مطلوب و، د هېواد ساتنه یې کوله. هغه وخت ته اشغالګر چېرته و چې سکاټ میلر ته د فتواګانې خړولې د $100 په مقابل کې. هغه وخت تاسو غلامان او مزدوران چېرته وئ چې مونږ چغې ویل چې امریکایان مونږ سره ظلم کوي، وحشت کوي، مونږ بې ګناه یو، مونږ مظلومان یو، تاسو مونږ سره نه منله. تاسو به چغې وهلې که 5 تا طالب را 5 چوک کابل آویزان کو باز ببینم که یا چی میکنه. تا طالب په مرګ او په اعدام باندې محکومه و. تا په مرګ واښه طالب دی هېروه تر څو دلته امریکایان مسؤونه ژوند وکړي. د امریکا او د واشنګټن د خوندي ساتلو دپاره تا فتواګانې ورکولې. د امریکایانو غلامان د سپېڅلي مجاهدین یادول، شهیدان دې یادول. لیکن د دې ملت قضاوت خو دا نه ده. دا ملت خو در سره ونه منه. اوس هم د تا د مردارو جنازې څوک نه کوي. اوس هم د حاجي اوقاف په ملایانو پابندي لګولې که د عسکر جنازه دې ونه کړله تنخوا دې نه در کوم. ته ولې دومره مجبوره شولې؟ ته غلام او نوکر چې جنازه د سرتیرو جنازه دې په پیسو کوې. له بلې خوا هغه علما، هغه سپېڅلي مجاهدین چې د امریکایانو په مقابل کې په شهادت رسېږي. ما یې جنازې لیدلې چې له لرې لرې ولایتو باوجود چې خطر ورباندې وي راځي د خپلو سپېڅلو شهیدانو جنازې کوي. له دې نه معلومیږي که نه پاپ سیاپا خو تا به چغې وهلې تین تروریستاس. اوس د دې هېواد امنیت ته ته ژمن شولې، وزارتونه دې په خطر کې شول که نه خپل سوری په اوبو کې ګورې. تا په چا باندې رحم کړی؟ کومه ورځ دې کومه بیانیه ورکړې ده چې امریکایان اشغالګر خو لا ډېره لرې خبره ده چې دقلته یې ملکي خلک وژلي په شهادت یې رسولي دي. یوه ورځ خو به دې دغه بیانیه ورکړې وه. اوس بیا راجګېږي په طالبانو باندې نوی
فتواګانې خړی چې د کابل د ګوډاګۍ ادارې د چارواکو وژل ناروا دي. دا خو زموږ مجبوري ده چې وژنو یې. د اسلامي نظام په وړاندې خنډ جوړ شوي دي. د امریکایانو مزدوري یې کړې ده. عجیبه منطق دی د خلکو سره. دلته محمد افغان او افغان په نامه باندې دوه کسان دي. سلام علیکم افغان رور، ستړی مه شئ. سلام علیکم جنرال صاحب، تاسو ملګرو ته. وعلیکم السلام، مهرباني وکړه. اول خو جنرال صاحب د څو ورځې نه سترګې مې درپسې ووتلې، درک دې نسته. یو همدلته یم. خیر خدا دې درکړه. بعد د چین په سفر تللی وم، نن راغلم بېرته خپل هېواد ته. پوه شوې؟ مهرباني. زه شکر بس بخیر راغلې. موضوع خو د لوګر د بیز نه د کافرو وتلو په باره کې ده. د سرو کفارو. نو اولین خو زه هغو خلکو ته لکه د پاتخاو، د برکیو، د چارخ له دغو سرو کفارو نه ډېر په عذاب ول، ډېر شهیدان یې ورکړل، حتی رقص مرده وایي پې کوو دا پې کوو. نو ډېر ماشومان سپین ږیري جوماتونه یې په شهادت ورسول. هغلته یو توپ بیخی و ګرده ورځ به یې دا چرخ او دا جیونه یې ویستله. یقیني چې موږ به ډېر پې خفه وو. نو هغو ته زه ډېر مبارکي وایم. دا شکر دی چې له دغو سپیو نه خلاص ولی. الحمدلله خدای مهربانه ده. دا نور مزدوران به یې ورپسې ورک سي. نو الحمدلله بیا الحمدلله چې له دې نه خلاص وی. او باقي پاتې شو دغه کوم بیس چې دغه د ډېر ولایتو لپاره له دغه جنه بس چاپې به یې وهلې، له دغه چې به یې تیاري جګولې. نو ډېر د خدای پاک شکرګزار یو چې دا خلاص و، مردار شول. او نور د غلامانو ته دغه وایو چې ذاتي خو نور بازارانو پلرونه خو ملاړله، نور ذاتي راځئ تسلیم شئ، که نه تسلیمېږئ بس مردارېږئ به. یو به مردارېږئ، یا به په ډالو مردارېږئ، هېڅ به پاتې نه شئ. له دې نه به درته ښایي چې خپل ماشومان مه شهیدانوئ، خپل اولادونه ذاتي مه یتیمانوئ، خپل پلرونه مور مه ځړوئ په ځان باندې. راځئ ذاتي تسلیم شئ. د اسلامي امارت غېږه درته خلاصه ده. تر کله به دا غلامي، تر کله به هم دغه حال شروع کړی په دې ملک کې. خپل مسلمانان شهیدانوئ، خپل افغان ورونه په شهادت رسوئ، بیا چغې وهئ چې افغان کشي ده او افغان کشي ده. او بل دا پاپ سایه په دغه خلک چې دي دا د تاسو هېڅ وخت مشران نشي کېدی. دا خو دغه د پلرونه یې لاړل دوی ورپسې دي، یو واده په تېښته دي درنه تښتي. او تاسې به هم دغلته بیا موږ ته پاتې، بیا به هم زیړې خولې نیولې، بیا به هم هېڅ لاره د تېښتې نه وي. نو جنرال صاحب بس نور به څه ووایو، د دغه ډېر خوشحاله شو چې دغه وتښتېدل. بس الله ته دې سپارو، ښه وخت ولرئ. تبریکې تاسو ته د افغانستان ټول ولس ته وړاندې کوم. قدرمن شئ. افغان صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام جنرال صاحب، په خیر تکړه خوشحاله. شکر. د والا څه عجیبه عکس دی لګولی ده. دا څوک ده د پروفایل باندې؟ جنرال صاحب دا زموږ ګډاس خان دی. ګډاس خان؟ داسې رقم نوم ده ګډاس خان چې ته وایي؟ ګډاس خان د کوچلاغ ملک دی. وایي ښه مهرباني وکړه. ته څنګه یې جنرال صاحب؟ په خیر جوړ یې؟ شکر. د موضوع مو د امریکایي د دوحې د تړون په اساس امریکایان له افغانستان څخه په وتو دي. یاره جنرال صاحب سیسټم دې پاله کړی دی، ساعت یې تېر دی او دغه کیسه یې لا نه کړه. ښه صحیح شو. دا شاهین صاحب دغه ورور خو بلاک کړه. قدرمن شئ، الله دې عزت وکړه. سیسټم مې نه ده فعاله کړی، الله مې د سیسټم دې فعاله کړی. قاضي صاحب هم راجع کړی. شاهین صاحب سیسټم دې فعاله کړی ده نو وایي اورېده. ته دلته باره کښېنه راسره که نه، لاندې مه کېږه یار. قاضي صاحب هم باره کښېنه. نو سیسټم دې فعاله کړی ده. شاهین صاحب دا د دوی د کلي ګډا خان ده. ګډا یعنې بازنګار ته وایي که نه، ګډا خان. څه عجیبه خلک دي. هغه نوم یې ولاکه نوم لایق خورانه چې ابدالي لوګری سلام علیکم. مایکو نه بند کې. ابدالي لوګری سلام علیکم. ابدالي لوګری قطع کا. سنگر مسعود سلام علیکم. جنرال وعلیکم سلام جنرال مبین، ټول لیدونکو ته سلامونه. وعلیکم سلام. مهرباني وکړئ. مومن صاحب بس خو دای خو دغه وطنو ورځې رانږدې دي، بس ختمېږي به انشاءالله. دی خو نوره بلای لار نشته. ځو به خپل وطن ته به ځو، که زړی ښه وي او که بد وي ځو به. څنګه؟
ان شاء الله چې دوی به خو دا مونږ وایو چې دا دلته غلامان یې پاتې کېږي نو دا به څه کوي دا اوس لا ځانونه نه پوهوي د ده په خبر زه پوه نه شولم شاهین صاحب سره وغږېږه دی وایي چې مسافر د خیر سره رمی راشي شرعي نظام راشي خپل وطن ته ځو له خیر سره بالکل بیخي صحیح د الله مو راوله دا وطن تاسو ته انتظار د الله مو راوله قدرمن شئ وروره دا وطن لبیک درته وایي د اسلامي امارت اتلان او غازیان لبیک درته وایي الله مو راوله دا مو خپل کور ده دا به د امن زانګو جوړوو دا به آبادوو د دې آبادولو ته به مټې رانغاړو خو که څوک مونږ پرېږدي دلته مونږ مظلومان یو مونږ سره ظلم کېږي دلته وحشت دلته بربریات امریکایان د څه دپاره راغلي له مونږ نه اډې غواړي زړه یې ده چې له افغانستان نه د سیمې هېوادونه او نوره نړۍ وګواښي مونږ د آباد لپاره له خلکو سره په دښمنۍ واړوي غلامي او مزدوري وکړو لکه نور هېوادونه چې کوي دا هېڅکله کېدلی نه شي د دې خاورې واکمنان مونږ یو مونږ به په دې خاورو حکومت کوو نه څو سکشویان او فلبرایټان چې هغه د پرونې په بایکونه په څنګ کې له هېواد نه درګرد تښتي تا خو د دې هېواد د ساتلو دې غواړې تا خو ټټر وهه ونیسه او دا هېواد ولې ځې چېرته ځې راسه حساب راکړه تا ته عفوه عمومي ده تا خو څوک واجدي نه څوک خو د تړي نه که ته غل نه یې ته له دې ملت نه ډارېږې نه دي تا په جب کې خاوره نه وي تاسو جرم نه وي کړی ولې تښتې له هېواد نه څو ډمې او څو مزدورې پیغلوټې راوستې وې دلته خپل د هوس د پوره کېدلو دپاره نن هغوی هم پوسټونه کوي چې موږ لاړو په هېواد کې امن نشته د تا دپاره به هم امن نه وي ته خو په دې هېواد کې اوسېدلې دي ما وینې تویېدلې زما کلی جومات بمبارېده زما منبر شهیدېده زما عالم بشارت رسېده زما کلی ورانېده نو هلته کله امن و چې ته پکې اوسېدلې اوس به د تا دپاره په کابل کې امن نه وي نو تا خو ټول دا 20 کاله موږ وژلو عجیبه منطق دی په هېواد داسې وایي چې دیموکراسي په خطر کې ده داسې وایي جمهوریت په خطر کې ده داسې وایي چې دې هېواد نه ځکه تښتم چې د دې هېواد اصلي بچیان راځي حساب او کتاب را سره کوي غلا مې چې کړی هغه رانه غواړي د بلندمنزلو حساب را سره کوي غصب مې کړی د خلکو مځکې بېرته رانه اخلي مهرباني سپیشلی لور مهرباني وکړه سپیشلی لور صاحب موږ څه مهرباني وکړه السلام علیکم جنرال صاحب اورید منغه وعلیکم السلام واورم تبریکي درته وایو د هېواد د اشغال د پای ته رسېدو دپاره د امریکانو ډېر غټ بیس تخلیه شو په لوګر ولایت کې مننه تاسو د افغان تاسو وخت سر مې دا پښتنه کوله د خلکو په ژوند کې ځینو خلکو په ژوند کې شک ده ګونګسي دي چې وایي اسنه چې امریکایان دوه درې اړې پاتې شي بلکې د وضاحت ورکړي چې څنګه یې ساتي وضاحت خدا د ګرانه چې ګنګوسي خدام چې امریکایانو سره تړون شي امریکایان له افغانستان نه وځي ګنګوسي خدام وي چې یو وخت دا خبره خیال او محال چې د امریکا امپراتوري بړنګېږي ګنګوسي خدام وي چې یو وخت له امریکا سره جګړه حماقت او لیونتوب ګنګوسي خدام چې امریکایان د مځکې لاندې 2 انچه شی ویني ګنګوسي خدام چې د امریکا امپراتوري ړنګېدل د طالب لیونتوب ده ګنګوسي خدام وي چې زموږ مشران پنجابیان دي خرڅ شوي دي غلامان دي مزدوران دي لیکن هر څه برعکس وینو د امریکا امپراتوري ړنګېږي له امریکایانو سره طالبانو 20 کاله جهاد وکړه امریکایان په وچ زور تړون ته مجبور کړل دا ګنګوسي په زول او بېفایدې دي موږ سره خپل مشرانو ژمنه کړې چې یو امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي زموږ جهاد به روان وي هغوی په خپل ژمنې او په خپل تړون ولاړ دي امریکایان دلته اډې د څه شي دپاره غواړي د کوم هدف دپاره یې غواړي ولې ما 13 کاله بیا له امریکایانو سره جګړه کولی دلته امریکایي عسکر پاتې شي دا ځینې خلک خپل ځان ته یو قسم ته روحیه ورکوي چې امریکایان به پاتې کېږي یعنې زه غلام وم مزدور وم طالب وم غلام ده نه طالب به هېڅکله د افغانستان په تندي باندې تور داغ پرې نه کړي چې سبا څوک ورته نیوکه وکړي طالب د دې دپاره نختر ځوانۍ په اور نه دي کباب کړي چې دلته د امریکایانو غومبر وي په اډو کې او موږ یې ورته ګورو په زرګونو استشهادي بریدونه د دې دپاره نه دي شوي چې امریکایان دې په خپلو اډو کې مسونه ناست دي د موږ حکومت د یو بوډاګۍ حکومت وي دا خیال است و محاله این خاک ماست امریکایی‌ها که به زور برز از افغانستان نمیبره ما به زور از خاک خود میکشیم وادي ورېده انشاءالله عقاب صاحب محترم سلامونه احترامات درته وړاندې کوم نن مو د لایف پرونې میلمه
عقاب صاحب یو نظر د دوحې د تړون په اساس امریکایان له افغانستان څخه په وتو دي. نظر مو غواړم هغه نه وروسته بیا که لیدونکو سوالونه کول هغه ته هم جواب ووایه. نو وادي اورېده چای ښه برابر درته کېده. ځای ته لطفا تغیر ورکړه غږ دې نه مطلب متاسفانه عقاب صاحب محترم اواز مو نه کېږي. اواز دې صحیح نه ده عقاب صاحب لایق پرونې نه ورته ووځه بیا راشه. ښه اسلامي دنیا ته قاضي صاحب محترم تا ته هم که راغلاس وایو اسلامي دنیا مایک مخلاص کوي که څه پوښتنه یا څه نیوکه مو وي قاضي صاحب موږ سره شته الحمدلله مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنرال صاحب ټول ملګري ټول ښه جوړ یې. زما یو دوه سوالونه مختصر شانتي. مهرباني. اول سوال مې دا دی چې امریکایان وځي د افغانستان نه خاصتا نو تاسو همدې باندې موضوع ته وګر نه په وټو کې دي یا وتلي دي. وتل بیا د توحید نن چې دا یو جوړ او مصالحتي کمیټي لاړه دی له بیا څه ضرورت دی. نو ان شاء الله قریب ده چې حکومت ونیسي نو بیا دې جوړولو روانېدل داسې یو لوبه نه ده. نه لوبه خو نه ده محترمه. که ته یو شي ته فکر وکړې د افغانستان کشاله یا دغه اشغال دوه بعده لري، یو خارجي ده یو داخلي ده. له امریکایانو سره طالبان یو توافق ته رسېدلي، خو دلته چې چا د امریکایانو غلامي کړې د هغوی مزدوري یې کړې 18 کاله زما په کور اشغالګر راوستي هغوی سره خو به یوه نتیجې ته رسېږو که نه. دا خو نشي کېدلی چې له طرفه چا د امریکایانو غلامي او ګوډاګیتوب مزدوري یې کړې دا به له طرفه وژنو. دا چې مذاکرات روان دي د همدې دفاع روان دي چې د وینو بهېدلو درېږي یو نتیجې ته سره ورسېږو. نو داخلي بورډ د کشالې لا پات ده په دې خبرې روان دي چې څنګه نظام به راځي دا چا چې له هغوی سره کار کړی دوی سره به څه کېږي چا غصب کړی دغه ټول مسایل دا زیر بحث دي. نو د دې په خاطر چې د امریکایانو له وتلو نه وروسته هغه چا چې له امریکایانو سره کار کړی هغوی ژوند په خطر کې پېښ نه سي دغه مذاکرات روان دي. دوی د شرعي نظام په وړاندې خنډ ونه ګرځي. تر اوسه پورې د کابل ګوډاګۍ اداره د طالبانو باندې د بندیزونو غوښتنه کوي، نړیوالو ته پیشنهادونه کوي طالبان تروریستان دي. تر څو موږ او دوی سره قانع سو چې موږ تروریستان نه یو. بېشکه دا منو چې تاسو د امریکایانو مزدوران یې، لیکن موږ اتلان یو. طالبان زمري دي، طالبان غازیان دي، طالبان سرښندونکي د وطن اصلي وارثان دي. په دغه باندې مو سره خبرې دي وروره. نه مقصد مې جنرال صاحب داسې نه دی که زما مقصد سوال باندې که ورسېږي لکه دا جوړ او صلح دې لپاره کې یو طرف ته کمزورتیا یو طرف ته قوي. همیشه دا د محمد رسول الله وسلم چې سیرت راواله تر اوسه پورې اوس چې دا تاسو ماشاءالله هغه قوت کې تاسو بر یې پاغو باندې امریکایانو باندې او اصل هدف امریکا وا دا خپل نور خو خپل خلک دي چې تاسو امریکایان تعاون ارسه ورسره پریدي نو ان شاء الله قریب ده چې دا ونیسي. نه یو پوښتنه د تا نه کوم ځکه ته د موږ د افغانستان د مسلې سره لږ نابلد یې. ته د کوم هیواد وروره؟ زه افغاني ما خو اوس بهر هیواد کې ما په سعودیه کې ما. کوم ولایت د افغانستان؟ زه جلال آباد یم. جلال آباد د کوم ځای؟ زه درې نور یم. درې نور جلال آباد کې راځي؟ صحیح ده قدرمان چې ما درته ویلي چې ته د افغانستان سره تعلق نه لرې نو ځکه ته د موږ په مسایلو باندې نه پوهېږې. د افغانستان مسله دا کشاله باید موږ نه حل کړو. کوشش وکړو چې د بل هېواد په چارو کې لاسوهنه وکړي. قدرمان چې الله د عزت وکړه خیر سي. درې نور جلال آباد پورې نه ده تړلی. ښه جلال آباد د جنرال صاحب دا هغه د جلال آباد د ننګرهار د کونړ د زه د دا پېږم جلال آباد ننګرهار کونړ اوس یې سره ګډوه نه خو درې نور د جلال آباد نه ده. ښه جلال آباد اوس دې علم ستا کمې دی اوس ته ولا تخفو ما ليس لك بعلم دې پورې تاړ مال راځه د درې نور ما شاهین صاحب درې نور جلال آباد کې راځي. واو بالکل راځي. ها قدرمان شو صحیح شو. بس دا د جلال آباد کې مو یو درې نور جوړ کړ. صحیح دی تا دې باره به جوړ خبره نه ده. شاهین صاحب غږ دې ډېر ټیټ ده، ډېر غږ دې ډېر ټیټ هېڅ خبر نه مطلبېږي. او غږ د شته شاهین صاحب
قطع کېږي ودرېږه زه دلته وګورم د تا غږ برابر کړم ودرېږه لږ صبر شاهین صاحب محترم دلته خو زه د تا غږ سمولی هم نشم دغه اوس مې صحیح ته اوس څه غږېږئ میکروفون خلاص کړه صحیح شو صحیح شو صحیح شو اوس صحیح شو سم مې که کنه ګوره زه پروفیسر یم ډیګري مې په دې شیانو کې اخیستې مهرباني سلامونه او نیکې هیلې مبین صاحب تا ته د لایف ټولو ګډونوالو ته خدای دې ټول روغ جوړ اوسېږئ او تا مخکې ښې خبرې وکړې مبین صاحب دغه خبرې چې دې وکړې دا ټولې حقیقت دي یو خبره ده دغه وروره کېدای چې زما معلومات کمزوري دارینور جلال آباد پورې تړاو لري زه پوه شلم مبین صاحب پوه شلم هغه هسې نه پوهېږم د کومې خوا نه و خو هسې هغه یې وکړ میدان ته راغی ځان یې راګډ کړ پکې پوه شوې نو دغه کومې خبرې چې مخکې تا وکړلې دا ټولې حقیقت خبرې دي او دا چې دې بل ورور هم دا خبره وکړه چې دې خلکو سره ورته څه حساب کوي دا خو خپل خل دي دغه خپل خل موږ ته مصیبت دی دا خپل خلکو نه موږ ورغسې دا خپل خلکو زموږ په کورو باندې دا کاپي راوړي که دا خپل خلک ورسره راغی زما د کور نه څه خبر اندې راوړي اندې راغلي اندې ورسره و هغې لا به دومره ظلم به نه کړو لکه دې چې موږ ووژلو زمونږ خویندې بې عزته کړې زمونږ تورسرې بې عزته کړلې دا وطن زمونږ اندې خراب کړی دا ټول چې دي دا ټول د دې وطن فروشان اندې دي او دا وطن خراب کړی اندې دی او دوی غلامان دي دې سره ذره ذره حساب کوي داسې به نه پرېږدي چې شغالي هلته چوکۍ باندې ناست یو ګوري چې دا ګر تاویږي بوتل وغوندې دې سره به داسې حساب کوي چې د یوې ذرې حساب به د هر یو سره کوي دا چې اوس په میلیوناو په کروڑاو دا بلډینګونه لري دا زیرې موټرې لري دا د کم ځای نه راوړي کم تجارت دی لري کم حساب کتاب دی لري کم سره قراردادونه دی کړي دي دا ټول سره به ملي صاحب داسې حسابونه کوي که ان شاء الله نظام را روان دی اسلامي نظام دی دا به حاکمیږي او دې سره به تاسې حساب کوي قدرمن عزت وکړه ډېره زیاته مننه خیر اوسې شاهین صاحب ته قاري صاحب خصوصي ته زما ډېر سلامونه الله دې ټول روغ جوړ اوسې کامیابي غواړم الله عزت من لره جلال آباد کې ولسوالۍ جوړ کړي دي د رینور په نامه باندې الله مو ماشه په الله مو سپارم سلام علیکم سلام علیکم او خاص صاحب سلام علیکم ستنځه ما ستنځه ده